د اسلامي امارت واکمنۍ په افغانستان کې د 19 ولسوالیو جوړولو اعلان وکړ. نوموړې واکمنۍ په کومو ولایتونو کې نوې ولسوالۍ جوړې کړې دي؟ بلخوا د ولسي جرګې پخوانی استازي پر ملا هیبت الله خطرناک ګزار کړی. ټولبښنه که وژونکی چل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د نوو ولسوالیو خبر لرو، خو پیل د فوزیه کوفی پر څرګندونو کوو. د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفی له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو پخوانیو سرتیرو، فعالانو او خبریالانو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، موږ په وار په ډاګه کړي چې د طالبانو عمومي عفو وژونکی چل دی. هغې د دوشنبې پر ورځ د زمري پر 6 پر ایکس لیکلي چې طالبان غواړي د عمومي عفو په نوم پخواني امنیتي چارواکي، خبریالان، مدني فعالان افغانستان ته راوغواړي او بیا یې خوله وربنده کړي او یا یې هم تری تم کړي. فوزیه کوفی وایي له ایران په جبري توګه ایستل شوي افغانان د نیولو، شکنجې او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولې او مالدارۍ وزارت دوشنبه د زمري پر 6 پر ایکس لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې یې په بېلابېلو ولایتونو کې 10 نوې ولسوالۍ جوړې کړې دي. په خبرپاڼه کې د کرنې وزارت د استملاک او بیا میشتېدنې مشر مولوي عبدالعلي عمري له خولې لیکلي چې دغه ولسوالۍ په بدخشان، لغمان، غور، فاریاب، بلخ، کندهار، نورستان او نورو ولایتونو په اداري تشکیلاتو کې ور اضافه شوي دي. په اعلامیه کې دا کار د تیر یو کال د فعالیتونو په لړ کې بریا ګڼل شوې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دغه ولسوالۍ د کومې اړتیا له مخې جوړې کړې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.